سلامونه ګرانو مینهوالو په خیر راغلی زما د نوي ویډیو ته. په دې ویډیو کې زه تاسو سره یو دویم قسمت د کالیو تاسو سره شیر کوم. نو تاسو ته نوي کالي ښکاره کوم، خصوصا هغه کالي چې څوک په نوی چې هوا سرد کیږي، نوی چې هوا تبدیلیږي د اوړي نه خزا طرف ته ځي، نو لږ زره هوا سرد وي، نو کوم رنګ کالي مونږ کولی شو واغوندو. او په داسې موسم کې خو رنګونه بیرونکې ښکاره کیږي. نو تاسو هم پوهیږئ چې یو دانه موسم هم دومره رنگین نه ده سره هم چې خزا موسم رنگین وي، پکې سور وي، جګري وي، نسواري وي، زیړ، شین، هر رنګ پکې ګډ او رنګارنګ وي. سو نن تاسو ته د خزا کالي ښکاره کوم، څلور پنځه جوړه کالي. نو راځئ چې وګورو. نو د خزا موسم کې داسې رنګونه خلک زیاتره اغوندي کوم چې په بیرونو کې په باغو کې هم ښکاره کیږي. نو ما مخکې هم وویلې زیاتر نسواري ده، جګري ده، داسې تیز کم رنګ سور نه، داسې ډارک ریډ جګري په سټایل باندې بانجاني رنګ ده، کریمي، زیړ. مثلا مشکل دا نه وي چې مونږ کالي یا سم کالي ښایسته کالي نه لرو، بلکې چې مونږ کمبینیشن د کالي صحیح نه کوو. یعنی کوم جمپر کوم پتلون سره واغوندو، کوم کالي کوم جاکټ سره ګډ کو یو ځایي واغوندو. نو دا ډېر مهم ده چې بیخي لږ کالي ساده کالي هم څوک ولري کولی سي ښه په ښایسته کمبینیشن باندې ښایسته ښکاره سي. نو فعلا اولي جوړه ما اوس دلته اغوستی دی. نستوړي ډېر خوښېږي، داسې لږ پړسېدلي نستوړي دي او غاړه کې فرق لري. نو دا جمپر چې کله موږ پتلون کې داسې لږ دننه باسو نو ښه منظم ښایسته ښکاري، تنه مخې خوا نه شاخوا نه پرېږدي څوک. او دې سره به زه په دې چې هوا لږ سرد شوی ده نو داسې یو تور رنګ چرمي کوټ به ورسره واغوندم. نو تور رنګ جاکټ یا کوټ سره تاسو هېڅ غلطي نه کوئ، همیشه تور رنګ هر شي سره کینی. دا هم ډېر یو سمپل او ساده کمبینیشن ده، پتلون سره له دې یو جاکټ او یو لاندې هم یو بله تنه بس. بل ډېر واړه شیان، ډېر نقطه شیان کولی شي چې ستاسو ټول آوټفټ ته یو نمک ورکړي، ښایسته یې کړي. نو ما ډېر خاص شی ورسره نه ده کړی. یو په دې چې زما په جاکټ کې هم داسې نقره‌يي تکمې دي یا داسې زنجیر ده، نو تنه داسې یو ګوشواره مې اچوه، پلس زما په پتلون کې هم سته او زما بوټانو کې هم لږ سته ده. زموږ ډېر زیات نه کوو دا ګوشوارې لاکت او بنګړي او شیان، بلکل ساده پرېږدو. یو ګوشواره اچوو. جوړه کالي چې زما دي نو های ویسټډ جینز دي، یعنې تر ملا پورې پورته جینز ده او اوور سایز جاکټ ده. نو په دې کالي کې یو فایده د دې دواړو کمبینیشن ده چې سره لږه چې اوور سایز جاکټ دا بوجي سټایل جاکټ اغوندي. زیاتر وخت چې بوجي سټایل جاکټ څوک واغوندي پکې یا ډېر کلوله سي یا نو چاغ ښکاره کېږي، بغیر له دې چې چاغ وي. نو های ویسټډ جینز چې دې سره تاسو کمباین کړئ، یعنې پورته پورې ملا تړل شوی وي، نو ستاسو ملا باندې فوکس راځي، تاسو چاغ نه ښکاره کېږي او ډېر کول هم ښکاري. سو زما دا ډېر دا سټایل خوښېږي او رنګ هم ډېر ښایسته ده. نو زه غواړم چې دې سره مکمل اوس یو جینز جاکټ هم واغوندم، نو ټول بلکل جینز سټایل سي. دا هم سو زما مکمل د جینز سټایل جینز جاکټ سره د پتلون سره نو کمپلیټلی موږ جینز سټایل کالي اغوستلي دي چې دا اصلا ډېر دخترانه سټایل ده، نو د جنکیانو دپاره ده او ډېر شوخ او سپورټي سټایل ده. نو ډېر د لاسه دې کالیو سره اوار بوټان خوند کوي، لکه د سپورټ بوټان یا سنیکرز، داسې ډېر اوار آرام بوټان. ما په خپله جیګ بوټان خو کړي مګر دا هم آرام دي او دې سره ډېر زیات ګوشوارې او دا شیان څوک نه اچوي. سو ما هم تنه ډېر سمال ګوشوارې اچولي دي، که ستاسو خوښېږي تاسو کولی شئ. او یا نو یو ځلې بیا به تاسو ته ښکاره کړم، خدای وکړي چې ستاسو ته کالي خوښ راغلي دي زما. او راځئ چې اوس نو دریم جوړه کالي ته مخکې سو. دا اوسني کالي چې ما اغوستي دي دا ډېر سنګین کالي دي او تاسو هم کولی شئ چې دا خپل کار کې واغوندئ، جاب کې واغوندئ، یو ځای کې چې تاسو درس وایئ، مکتب کې فاکولته کې هم واغوندئ. په دې چې دا الیګنټ هم ده، سنګین هم ده، پټ هم ده، نو زموږ دپاره ښه ده ډېر. او بل ډېر ښایسته یو رنګ لري، نسواري رنګ ده او پکې داسې کریمي رنګ نقطهګکان ګل نه ده خو نقطه ده او موږ کولی شو یعنې کریمي رنګ پتلون هم ما ورسره ګوره اغوستی ده. او ما مخکې وویلې چې همیشه کوشش کوئ د یو فیملي نه رنګ نه استفاده وکړئ، لکه نسواري، کریمي، تیز نسواري، کم رنګ نسواري، زیړ، دا ټول داسې د یو خاندان نه دي دا رنګونه، داسې نه چې سور او زیړ دا رنګونه څوک تاسو په خپله ښه پوهېږئ. نو اوس دا هم تقریبا داسې کم رنګ نسواري کوټ زه دې سره اوس نو دا کوټ چې دا ښه اوږد کوټ ده او دا هم اوور سایز یعنې لږ لوی سټایل باندې ده او دا زما په خپله ډېر خوښ ده. یو خو ډېر ښه اوږد ده، یعنې که لږ زره هوا یخ سي ټول پښې ټول ځان د چا ګرموي.
نو د دې د لاسه مې خوښته او بل که چا هم سي څوک دونه ښکاري نه بس داسې مخه یې پټ کړي څوک او هم کولی سي څوک وتړي خو زما خلاص خوښېږي زما تړل مې نه خوښېږي په دې لوک کې ډېر زیات خبرې پکار نه ده ډېر یو ساده سمپل لوک ده تور پتلون خو هر وخت چلیږي تور جاکټ هم هر وخت چلیږي نو یو دا شرټ ده نازک ټاپ ده دا هم ښایسته تور خطونه لري نو ورسره ټول یو بل سره کینی داسې یو رنګ نشته چې رنګارنګ سو موږ پکې مشوارې هم ورسره کینی سو بس دا هم یو دانه لوک ده د چې هوا لږ یخیږي هم داسې څوک تللی سي بیرون ته نو یو ځل به تاسو بیا ښکاره کړم اوس زه تاسو ته دا آخري جوړه کالي د خپل ښکاره کوم او دا هم یې کمبینیشن ده د یو ښایسته نازک نرم بلاوز شرچایي رنګ سره د یوې لنډ لمنې او لاندې هم موږ برجس اغوستی ده نو د دې خاصیت د دې لمنې چې تاسو ته ووایم ډېر مهم ده چې کله تاسو ځان ته لمن اخلئ چې څه رقم سخت واخلئ نسبتا د تاسو اندام ته وګورئ خپل اندام ته هغه کسان چې ډېر داسې وچ نري پښې لري یا بس ډنګر دي هغوی هر رقم لمن هر سخت اغوستی سي خو هغه کسان چې لږ ډبل دي لږ پښې ډبل دي چاغ دي چاغ هم نه یعنې ځینې خلکو هماسې نیچرلی لږ ډبل پښې لري نو زما په خپله هم دغه حال ده نو زه کوشش کوم چې لږ ذره دا لمنه چې لږ ذره ازاده وي که نه داسې شیپ یې دا رقمي لکه یو ای غوندې شیپ وي هغسې لمن اخلم او داسې چسپ لمنه نه یو خو ګرځېدل اسانېږي بندېږي نه د چا پښه او بل د چا پښې پکې داسې لکه ډبل روټي غوندې داسې پچق سوی نه ښکاري که نه لږ نارمل ښکاري سو کوشش وکړئ چې لمنه ځان ته چې کله اخلئ هغه کسان چې ما غوندې چاغې پښې لري چې لږ داسې آزاد لمنه واخلي ما دا جوړه کالي ښایسته خو دي مګم ډېر زیات داسې د افس ټایپ والا ښځو کالي ده لکه څوک چې په افس کې یا بینک کې کار کوي نو زه غواړم چې دا او یو څه داسې د پختسنو ښځو کالي ده نو دې داسې غواړم چې زه دغه لږ تغیر ورته ورکړم چې ډېر داسې څوک پختسن ورسره ښکاره نه سي د کالیو سره نو تاسو کولی سئ هر یو داسې کوټ چې لرئ یا جاکټ چې لرئ چې لږ داسې اوور سایز جاکټ وي په سر یې واغوندئ هم کولی سئ داسې اوور سایز بلیزر چې ولرئ په سر یې اغوستی سئ نو اوس تاسو وینئ چې دا لوک بالکل چینج سو تغیر وخوړه او بل کوشش هم دا وکړي څوک چې یو خو ما ویلې د یو فیملي نه کار واخلي لکه د یو ګروپ رنګو نه کار واخلي مګم بل دا چې کانټراسټ رنګونه سره ډېر ښه ښکارېږي لکه دا کمرنګ شیرچایي یا کریمي رنګ سره د سرمایي رنګ ډېر ښه ښکارېږي یا دا ګرې یا خاکي رنګ آی تھنک خاکي ورته وایي پښتو کې داسې تور نه ده خو لږ کمرنګ تور هم دې رنګ سره ښه ښکاري کانټراسټ لري ډېر زیات فرق کوي سپین او تور هم ښه ښکارېږي سو داسې رنګونه سره خوښ کوي نو یا دا هم څو زما څو دانې جوړه کالي چې تاسو په خپله شاید خپل الماري کې ډېر ښه پیسز ولرئ بیسک پیسز ولرئ نو تاسو خپله لاړ سئ خپل فانټزي او د خپل الماري وګورئ او جوړ کړئ ځان ته ښایسته کامبینیشن نو لیاده منوز زه به کوشش کوم چې آینده ته ښایسته ویډیوګانې خپل یوټیوب چینل کې پوسټ کړم تاسو لیاده منوز چې زما یوټیوب چینل فالو کړئ او په څنګ کې د فالو بټن یو دانه داسې زنګوله غوندې زنګوله علامه ده سو داسې آیکن بټن داسې ورته وایي آیکن بیل هغه په سر هم کلیک وکړئ چې کله زه نوې ویډیو جوړوم او اپلوډ کوم نو تاسو ته حوال رسیږي چې مینې یو ویډیو اپلوډ کړی تاسو کولی سئ وګورئ